شعیب اختر وایي شاداب خان ښه لوبډل مشر دی خو د افغانستان ماتول د هر چا د وس خبره نه ده. د افریحیټ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د ځنګولي نښان وشرنګوئ او آل انتخاب کړئ چې تر څو تر نورو وړاندې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. شعیب اختر وایي شاداب خان ښه لوبډل مشر دی خو د افغانستان ماتول د هر چا د وس خبره نه ده. وروسته له هغې چې پاکستاني لوبډلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څخه سر په سر 2 سیالۍ وبایللې، د پاکستان کرکټ څارونکو او مینوالو شاداب خان په بې خونده او کمزوري لوبډل مشرۍ تورن کړی دی. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان کرکټ بورډ د دې هر څه ذمہوار دی، دوی باید هیڅکله شاداب خان نه وی لوبډل مشر کړی. خو تازه شعیب اختر یو ځل بیا شاداب خان ښه لوبډل مشر بللی دی او ویلي دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ماتول دومره هم اسانه نه دي. نوموړي زیاته کړه افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتو ښکارېږي او مخالف لوبډلو ته به تر ټولو لوی سرخوږی وي. یاد دې وي چې شعیب اختر په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څخه تر ټولو متاثر مبصر بلل کیږي.